He makes me do all the works. هغه ټول کارونه په ما باندې کوي. He makes me do all the works. Please have someone do my favor. مهرباني وکړه زما دا کار په چا باندې وکړه. Please have someone do my favor. Don't let him go. چې در نه لاړ نشي یعنی چې پرې نه دی. Don't let him go. که چیرته تاسو په انګلیش کې داسې خبرې غواړئ نو بیا تاسو ته پکار دی چې تاسو کازټیو ورب زده کړئ. اوس د کازټیو ورب څه شی دی نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري get, make, have, let, have. د ټولو نه مخکې زده کوو د میک په باره کې دغه به تاسو ته پته وي چې دا میک مطلب دی جوړول یو څیز جوړول خو د انګلیش داسې زیات الفاظ دي چې هغه په مختلفو ځایونو کې مختلفې معنی ورکوي دلته په یو مطلب او په بل ځای کې بیا بل مطلب ورکوي دلته اوس دا میک یو کازټیو ورب دی دلته د دې مطلب جوړول نه دی بلکې د دې مطلب دی مجبورول یو کس مجبورول لکه فار ایگزامپل Hamza made his father buy a mobile. Hamza خپل پلار مجبور کو په هغه باندې موبایل واخیستو. Hamza made his father buy a mobile. که چیرته داسې ویل غواړئ چې حمزه په خپل باندې موبایل ونخیستو په هغه باندې زور رانوړ نو بیا به داسې وایه Hamza did not make his father buy him a mobile. حمزه په خپل پلار باندې موبایل ونخیستو. Hamza did not make his father buy him a mobile. My friends made me give them a party. په ما باندې می ملګرو پروګرام وکړو یعنی فار ایگزامپل تا واده کړی یا کوژدن کړی او بل څه شی کړی ستا ملګري ستانه دی ستا ملګري ستانه پروګرام غواړي نو هغه په تا باندې پروګرام وکړي کې ته پروګرام ویل کېږي که تاسو په انګلیش کې دا خبره کول غواړئ نو ووایئ چې my friends made me give them a party. My father made me go there. زه پلار هلته ورغلم زه پلار مجبور کړم ما زړه نه کېدو خو زه پلار هلته ورغلم. My father made me go there. My uncle makes me do all the works. زما تره په ما باندې ټول کارونه کوي. My uncle makes me do all the works. که ته چېرته داسې ویل غواړې چې په ما باندې ټول کارونه نه کوي نو بیا به داسې وایې My uncle does not make me do all the works. زما تره په ما باندې ټول کارونه نه کوي. My uncle does not make me do all the works. My brother makes me wash his bike. زما ورور په ما باندې موټر سایکل مینځي یعنی هغه په ما باندې فشار راوړي په ما باندې زور راوړي هغه په ما باندې موټر سایکل مینځي. My brother که چیرته تاسو داسې ویل غواړئ چې په ما باندې ورور موټر سایکل نه مینځي نو بیا به داسې وایه ګوره My brother does not makes me wash his bike. زما ورور په ما باندې موټر سایکل نه مینځي. My brother does not makes me wash his bike. بس ګرانو کتونکو د نن ورځې لپاره همدومره درس کافي دی د نورو درسونو لپاره همدغه یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ په هغه کې د ګنټۍ نښان ووهئ او بیا په آل باندې کلیک کړئ تر څو چې زموږ نوی درس په همدغه یوټیوب چینل تاسو ته ورسیږي.